بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبد الرحمن بابا فرمایي وی ژوندی کاندي د دنیا کاروبارونه پمړو پرې وتل د خاورو انبارونه. وی ژوندی کاندي د دنیا کاروبارونه او پمړو پرې وتل د خاورو انبارونه. او ښه استوګنا د دوو ورونو سره نشي بلکې اخلي او تر بل ازارونه. وی د یوې ونې له خاخه پیدا کیږي، د یوې ونې له خاخه پیدا کیږي، په چمن کې هم ګلونه هم خارونه. او یو یو وار دی په هر چا باندې تیریږي، همیشه به په چا نه وي دا وارونه. او وی جدایي د اشنایانو هر دم کاندي، جدایي د اشنایانو هر دم کاندي، پر رحمان باندې د تورو گزارونه.